نن ورځ ویډیو د میټر په باره کې ده. ډېر خلک ورته میګر هم وایي، څوک ورته میټر وایي. نو میټر څه کار کوي او ولې ګټه ورڅخه واخلو؟ نو دا ډېر یو مهم شی ده. باید موږ چې کله د موبایل مستریتوب کار کوو، باید یو میټر میګر له موږ سره خامخا وي. نو میټر په دوه طریقو استعمالیږي. که تاسې دغه ویډیو وکتله نو تاسې به ډېر ورسره اشنا شئ، او نورې ویډیوګانې موږ چې د مستریتوب په باره کې جوړې کړي دي، انشاءالله تاسې به نور هم ورسره بلد شئ له میټر سره. نو ویډیو لایک کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو چې میټر یعنې میګر څنګه استعمال کړو. راځئ چې ویډیو وګورو. نن درس د میټر په باره کې ده او میټر نه څنګه کار واخلو په موبایل کې. میټر د موبایل کې په دوه طریقو کارول کېږي چې یو ته یې یخ چیکینګ وایي او بل ته یې ګرم چیکینګ وایي. یخ چیکینګ چې موبایل ته باید موږ هېڅ برق ورنه کړو. بیټرۍ مو وکاږله، پاور سپلای تارونه هم نه دي ورکړي، یعنې هېڅ برق نشته موبایل کې، او بیا د میټر په واسطه کار کې کوو، دې ته یخ چیکینګ وایي. او ځینې وخت بیا موبایل ته پاور سپلای برق ورکړو او یا بیټرۍ ور واچوو یا کیبل ورکړو، د یو شي په واسطه موږ موبایل ته برق ورکړو او بیا د میټر په واسطه کار کې کوو، نو دې ته بیا ګرم چیکینګ یایي. ګرم چیکینګ یعنې موبایل کې برق موږ داخل کړی یي، برق مو راوستی او بیا کار کې کوو، نو دې ته ګرم چیکینګ وایي. چې د دواړو جلا طریقې دي. صحیح څه زه په دې موبایل کې کار کوم، یخ چیکینګ کوم. صحیح څه میټر تاسې چالو کړو. دا میټر ده، دغه ځای د یخ چیکینګ ده. دغه د غږ علامه تاسې وینئ، دا په ځینو کې دلته یا به دلته وي. نو دغه علامه چې تاسې وګورئ، دغه نقطه به تاسې دغه علامې ته برابروئ، نو دغه میټر یخ چیکینګ ته برابر شي. نو یخ چیکینګ کې میټر داسې اواز کوي. صحیح څه زه میټر وګورم. صحیح څه نو میټر برابر شو. نو تاسې به همیشه دغه سور تار په یخ چیکینګ کې په ګراوند کې چیرې منفي نقطه وي. صحیح څه دا طلایي کرښې، دا منفي ده، دا منفي ده، دا منفي ده، او په دغه ځای به تاسې سور تار ږدئ او د مشکل د کار په ځای کې به دغه ګرځوئ. صحیح څه په دې طریقه باندې. صحیح څه زه دا ګرځوم، تاسې ته ښیم. سور تار مې دلته ولګاو، وینئ، او زه دغه پاور بټن ده، شماره یې راکړه. صحیح څه دا شماره چې راکړي نو پوه به شئ چې دغه ځای دغه نقطه دا مثبت ده. صحیح څه او که دغسې اواز یې وکړ نو پوه به شئ دا منفي نقطه ده، منفي اواز کوي او مثبت شماره ورکوي. صحیح څه او دغسې سور تار خو ما ګراوند کړ، په دې طلایي کرښه مې کېښوده یا دلته یې کېښودی چې طلایي داسې کرښه اضافه وینئ. صحیح څه په بټنو کې نه، دغه څنګ ته طلایي کرښې خامخا یې په دغو کې هم شته. صحیح څه په دې ما د میټر تار کېښوده، نو دغه د یو بټن ده، دا د دوو بټنو، دا د درې بټنو ده. صحیح څه زه دا د یو بټن ګورم، هر بټن دوه نقطې لري او دواړه شمارې ورکوي. صحیح څه یو په د چالانېدا بټن منفي او مثبت لري، یعنې یو به اواز کوي او بل به شماره ورکوي مثبت، په دې کې بیا دواړه شماره ورکوي چې جوړ وي. صحیح څه نو زه دا د منځ به نقطه ګورم، دا جوړه ده، او دغه سیډ یې ګورم، دا هم جوړ ده. که چیرې په دې کې یا سیډ کته یا منځ کته نو شماره به نه ورکوي. نو موږ به پوه شو چې دغه منځ کته ده. که یې سیډ شماره نه ورکړه نو پوه به شو چې دغه سیډ نقطه کته. نو په دې باندې موږ نقطه معلومولی شو چې دغه نقطه کته ده د دې بټن، یعنې یو ځای چې کته وي نو هغه د میټر په واسطه معلومیږي. فرض کړو دغه ټرمینل دا بیټرۍ چې ورلګېږي نو د دغه هم کتلی شئ چې کوم یو نقطه خو به یې کته نه وي، نو په دې په واسطه ټولې نقطې معلومیږي. دغه یې مثبت ده، شماره یې ورکړه، او یو یې بله مهمه نقطه دغه ده چې منفي دا جوړي. نو پوه شئ دغه ټرمینل ځای ښه صحیح ده. او بل دا د میموري کارډ ځای ده، په دې کې دغه یو ځای یوه نقطه پکې منفي ده نو ټولې پکې مثبت دي. که یوې نقطې هېڅ غږ ونه کړو، شماره یې ورنه کړه او یا یوه منفي ده هغه کې ورکه شوه، نو پوه به شئ دغه د میموري کارډ ځای خراب ده، نه اخلي. یوه نقطه کته شي میموري کارډ کار نه کوي. دا یوه نقطه ګورم، شماره یې ورکړه، دا بله شماره، دغه شماره، دا شماره، دا شماره، دا یوه نقطه پکې منفي ده، نورې ټولې مثبت دي، دا شماره او دا شماره، ټولې شمارې وکړو، نو پوه به شئ چې میموري کارډ ځای جوړ ده.
نو په دې په واسطه په یو ځای کې که مشکل راغی فرض کړو دغه د سپیکر ځای ده تاسې وینئ اس پی کې سپیکر منفي او مثبت خو په میټر کې دواړه شمارې ورکوي صحیح شه زه یې چک کوم منفي به یې چک کړو چې شماره ورکوي که نه شماره یې ورکړه دغه منفي خو یې جوړ ده مثبت هم شماره وکړه جوړ ده او دغه د لایټ ځای ده مثبت شماره یې ورکړه منفي دا هم شماره یعنې دواړو نقطو میټر کې یو څه ورکړه که یو څه نه ورکول غلې وه یا یې اواز نه ورکول یا یې شماره نه ورکول نو پوه شئ دغه یوه نقطه کته ده دغسې د سیم کارت نقطې دي ټولې چې کولی شو صحیح شه دا زه ګورم دا یوه نقطه خو پکې هیڅ نشته د سیم کارت درس خو تاسې ویلی ده او دا منفي ده صحیح شه نورې ټولې مثبت دي صحیح شه دا هم شماره ورکړه دا هم شماره ورکړه یو دغه ځای جوړ ده که چیرې یو سیم کارت ځای تاسې ته راشي او روغ سیم کارت تاسې ور واچوئ نه یې اخلي نو تاسې به یې دغه نقطې ګورئ صحیح شه کومه نقطه خو به یې کته نه ده نو دغسې د چارجینګ بیس تاسې منفي مثبت معلومولی شئ د مایک ځای چیرې ده صحیح شه دا د مایک ځای ده صحیح شه مثبت او منفي صحیح شه باید موږ ته په میټر کې خامخا یو څه راکړي صحیح شه شماره منفي هم شماره راکړه مثبت یې هم شماره راکړه صحیح شه نو پوه به شو چې موږ ته یو څه راکړه په میټر کې که یو څه نه راکول هېڅ غږ یې نه کوي یا نمبر یا اواز نه کوي نو پوه به شي چې دغه ځای کته ده نو میټر موږ ته د یو ځای هغه لاندې ځای موږ ته ښیي نقطه چې دې ته برق راځي او که نه راځي نو دا خو یخ چیکینګ و چې تاسې په هر څه کې کولی شئ په لایټ کې په سپیکر کې په مایک کې په بټن کې په دې په واسطه بټن چې میټر نه وي تاسې ته بټن نه معلومیږي چې کومه نقطه یې کته ده کومه یې جوړه ده نو د میټر په واسطه لنډ موږ معلوموو چې د بټنو درس خو چې تاسې وګورئ موږ هم هلته له میټر نه کار اخیستل شوی ده په نورو ویډیوګانو کې هم موږ له میټر نه کار اخیستل شوی ده نو تاسې هغه ویډیوګانې چې ګورئ نو تاسې له میټر سره خپله اشنا کیږئ نو اوس یې تاسې ته ګرم چیکینګ ښیم چې ګرم چیکینګ څرنګه کیږي موږ موبایل ته برق ورکړ د څه شي په واسطه د پاور سپلای په واسطه صحیح شه تاسې ولیدو دغه ده موبایل ته برق ورکړ د پاور سپلای په واسطه صحیح شه دا برق ولټیج یو څه زیات ده ځکه دا موبایل ته به هر وخت تر 4 پورې یا 4 نه ښکته برق ورکوي صحیح شه ګرم چیکینګ به تاسې دلته اړوئ صحیح شه دلته 100 ولټ ډي سي ته صحیح شه دغه ده نقطه تاسې ولیدله دغه ځای ده 100 ولټه ډي سي ته به یې اړوئ دلته دغه ځای د ګرم چیکینګ ده دلته مو اړوه په دې کې به بیا تور تار ګراوند کوئ او سور تار به د مشکل پسې ګرځوئ صحیح شه تر اوسه هم سور تار ګراوند کړی و په دا رقم طریقې سره زه تاسې ته ښیم نو موږ پاور بټن معلوموو چې پاور بټن ته څومره برق راځي صحیح شه 312 نو چې شی دا پاور بټن جوړ ده او یا دلته نوره نقطه پاور بټن خراب شو پاور بټن خراب شو که چیرې مثبت نقطه کته شي نو څرنګه به یې ګورو نو دلته نقطو پسې وګرځي په هر ځای کې موږ 13 برق پیدا کړ فرض کړو زه دا نقطه تاسې ته ښیم 312 صحیح شه 312 برق موږ دلته معلوم شو نو پوه به شئ دا د پاور بټن مثبت ده یعنې د برق ولټیج په دې ګرم چیکینګ معلومیږي صحیح شه ډېری خلک دا د چارج ځای کې ګرم چیکینګ ډېر استعمالوي ځکه د برق ولټیج پرې معلوموي چې IC ته څومره برق راځي ډایوډ ته څومره برق راځي آیا چارجینګ بیس روغ ده که جوړ ده ټرمینل ته څومره برق راځي نو زه دغه سیټ معلوموم صحیح شه نو ما دلته چارج ورکړ ډېری خلک یې میټر کې ګرم چیکینګ یعنې میټر د چارج په وخت کې ډېر استعمالوي نو زه دا معلوموم چې د دغه د چارج IC روغه ده خرابه صحیح شه 4.22 ولټه برق یعنې برق کته او پورته نه ځي یعنې نمبر کله په یو ځای کله په بل ځای نه درېږي په 2 وچ ولاړ ده نو پوه شئ دغه IC جوړه ده
د کوم موبایل چې آیسي خراب وي برق کمیږي او زیاتیږي صحیح شو. دلته ټرمینل کې صحیح شو، دلته برق روغ راځي. او بل چارجینګ بیس موږ معلومولی شو. په چارجینګ بیس کې باید 5 ولټه برق خامخا راځي صحیح شو. نو په دې باندې چارجینګ بیس هم معلومیږي. تاسې ولیدو 5 ولټه برق. دغه چارجینګ بیس یا کومې وړې وړې 5 نقطې دي، په دغه سر باندې به منفي ږدئ او په دغه سر باندې تاسې ګرم ږدئ صحیح شو. په یخ چکینګ کې تاسې ګرم منفي دواړه معلومولی شئ. اتې به تار په هغه ځای ږدئ صحیح شو. زه دغه ته ګورم 5 ولټه. نو چارجینګ بیس هم جوړ ده، د چارج آیسي هم جوړ ده. دلته ښه صحیح برق راځي. د برق ولټیج خو تاسې ولیدو. نو د برق ولټیج به تاسې د هر څه په یاد وي. باید د سپیکر تاسې په یاد وي چې سپیکر ته څومره ولټه برق راځي، د مایک ته څومره راځي، لایټ ته څومره راځي. ځینې وخت به مایک سپیکر د مایک ته خو برق په صحیح طریقې سره نه ورته راځي، په کم ولټیج سره راځي. بیا به تاسې نقطه ګورئ چې له بله ځایه تاسې برق ورته راولئ. او تاسې ولیدو چارجینګ بیس کې 5 ولټه برق راغی. اول به تاسې منفي مثبت معلوم کړئ په یخ چکینګ کې. فرض کړو دغه مثبت شو دا منفي شو او تاسې د برق ولټیج ورکړو. بیا به سور تار په هغه مثبت باندې ږدئ او دغه ګرم منفي به تاسې په هغه منفي باندې ږدئ صحیح شو. نو تاسې ته دلته بیا د برق ولټیج ښیي په دې طریقې سره چې دغه کې دومره برق صحیح شو 5 ولټه برق ته. نو دغه باندې د برق ولټیج معلومیږي. ډېری خلک یې د چارج لپاره میټر ډېر استعمالوي او دغسې په ډېرو ځایونو کې تاسې د برق ولټیج اندازه به تاسې ته معلوم وي. د یو ځای چې د برق اندازه فرض کړو د پاور بټن ده صحیح شو. دا پاور بټن د پاور سپلای ورکوم. ما پاور سپلای چالو کړ 3.8 ولټه برق کې جوړ شو. نو زه دا اوس ګورم پاور بټن ته څومره برق راځي. زه تاسو ته اوس ښیم. دغه تور تار به ګراوند کوي او سور تار به د مشکله پورې ګرځوي. میټر کې څومره برق راغی 3.12 ولټه برق شو. او ځینې وخت مثبت نقطه کته چې په بل ځای کې موږ په دغه اندازه برق پیدا کړو پوه چې دغه د چارج د پاور بټن مثبت دا نقطه زه ګورم دلته هم 3.12 ولټه برق شو. که موږ ټویزر راواخلو په دغه ځای کېږدو ګوره موږ موبایل چلانو صحیح شو. موبایل چالان شو. تاسې ولیدو دغه نقطه او دغه منفي دغه سره وجنګول موبایل چالان شو. زه بیرته بندوم. ګوره پاور بټن خو دغه ده، پاور بټن دغه ده، خو ما له دې وړې نقطې نه موبایل چالان کړ او بیرته مې بند کړ. نو یوه طریقه بله تاسې ته اسانه ښیم چې تاسې باید د هر څه د برق ولټیج معلوم کړئ. پاور بټن تاسې معلوم کړ 3.12. تاسې په بل ځای کې 3.12 پیدا کړ. د کچېرې د بټن منفي کته چې منفي خو له دې چې لنډ ورته جمپر کړئ دغه منفي ته سیټ ته تېر کړئ منفي به یې جوړ شي. او کچېرې مثبت ورک شي نو تاسې باید د پاور بټن مثبت په څه طریقه پیدا کوئ. منفي خو دغه سور تار خو په ګراوند کې کېښودو، موبایل ته به چارج پاور سپلای نه ورکوئ. ګرځئ ګرځئ به چې چېرې 3.12 برق راغی دغه نقطې سره راغی د دې نقطې نه دغه منځ نقطې ته جمپر وکړئ پاور بټن به جوړ شي. دغسې تاسې په دغه طریقې باندې د هر شي مثبت پیدا کولی شئ صحیح شه. او یوه بله طریقه اسانه تاسې ته ښیم. تاسې سره یو روغ سیټ ته صحیح شه، یو روغ سیټ ته او هغه به چالان کړئ، پاور سپلای په واسطه به برق ورکړئ او بیا به په هغه په دواړو نقطو باندې مثال په ډول تاسې دغه ته پاور سپلای تارونه ورکړئ. دغه د جیک سیسټم ده سم نه معلومیږي خو دلته بیا هم معلومیږي. دلته یې اسانه درته ښیم. دا د سپیکر منفي او مثبتو تر اوسه مې تاسې ته وښول. دغه یو روغ سیټ ته تاسې راډیو پکې چالان کړئ، یو زنګ پکې چالو کړ، پاور سپلای تارونه مې لګولي، بیا به دغه د پاور سپلای بیا به تاسې دغه د میټر تارونه په دغه نقطو باندې کېږدئ، ټلیفون به یې چالان، راډیو به یې پکې چالان، تاسې د
د برق ولټیج په دې باندې معلومولی شي. او ډېری خلک دا ګرم چیکینګ په د چارج په لاین کې د چارج په جوړولو کې ډېر استعمالوي. نو په نورو ویډیوګانو کې تاسې هم له میټر سره بلدېدی سئ چې موږ په هر شي کې له میټر نه کار اخیستی ده. نو دغه د میټر دواړه طریقې وي. خدای دې چې په دغه طریقه باندې تاسې پوه شوي چې په دې باندې په ګرم چیکینګ کې د برق ولټیج معلومیږي او په یخ چیکینګ کې منفي مثبت معلومیږي. ښه طریقه دا ده چې تاسې باید په ګروپ چالان کې د هغه ولټیج معلوم کړئ. ځینې وخت په سپیکر جوړ وي، سپیکر به هم جوړي، نقطو ته به برق کم راځي، دغو دواړو نقطو ته برق به کم راځي، د سپیکر غږ به ټیټ وي، بل سپیکر واچوئ هغه به د هغه غږ به هم ټیټ وي. نو تاسې به د روغ موبایل د سپیکر ولټیج معلوم کړئ 0.3 ده او تاسې د دغه ځای معلوم کړئ دلته 2 ولټه برق راته. نو تاسې به پوه شئ چې دغه سپیکر ځای ته برق کم راځي ځکه دا غږ کم ده. نو تاسې به کم راځي ځکه دا غږ کم ده. نو تاسې به سپیکر چې پوینټ کته شي نو دواړه یو وار به یې منفي په نورو ځایونو کې پیدا کوي او بیا به یې مثبت په بل ځای کې پیدا کوي. چې کله دواړو نه منفي مثبت پیدا کړل د هغه ځای نه تاسې دغو ځایو ته جمپر تېر کړ، بیا چې تاسې سپیکر ولګوئ سپیکر به ځای ته به 3 ولټه برق راشي. نو له نورو ویډیوګانو سره چې تاسې زموږ نورو ویډیوګانې وګورئ خپله د میټر له کار سره بلدېدی شئ. نو دغه د میټر په باره کې درس و. خدای دې وکړي چې دغه درس ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بلې ویډیو خدای پامان.